اوس زمونږ کور زمونږ حجرو ته تالې ولګېدې اوس زمونږ کور زمونږ حجرو ته تالې ولګېدې څوک ګواهي نه کوي خلو ته تالې ولګېدې اوس چې بچي مې کور ته راشي نو الف بې نه کوي اوس چې بچي مې کور ته راشي نو الف بې نه کوي زما وطن کې مدرسو ته تالې ولګېدې د خورو زلفو ښکلا ختمه شوه کمسۍ وکړې زما د یار تور ویښتو ته تالې ولګېدې د مغربي قوت د لاندې ژوند کړو ښه خبر یو د مغربي قوت د لاندې ژوند کړو ښه خبر یو زمونږ د پلار نیکه پښتو ته تالې ولګېدې دی د ستورو ای راحته نوری نه پرېښودو دی د ستورو ای راحته نوری نه پرېښودو نوي چې راغله نو تړو ته تالې ولګېدې د کلي مازدیګر ملګرو نیکې هیلې او سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری ستاسو ورور لال قلندر یمه سره د خپل ګران ملګري امیر شهباز قلندر سره او ادبي خپرونه د کلي مازدیګر د نن مو د کلي مازدیګر په پیښور ښار کې دی د خپل ګران ملګري سره رحمت الله راحت سره چې کله ناکله به هم د باچا صاحب نه د راحت صاحب شعري واورېده نو بلکل زمونږ دې زړونو ته به ورغله نو راحت صاحب اوسه پورې چې کوم او په دوبۍ کې و په بهر هیوادونو کې هغه خپل ژوند تېرو خپل ژوند ورځ شپې سبا کولې نو اوس کلي ته راغلی دی نو مونږ وله هغه د کلي مازدیګر خپرونه مو نن په دغه هیله باندې راوړې ده چې څه نه څه به راسره شریک کړي نو راځئ ملګرو چې په شریکه د راحت صاحب ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او بیا ترې نه د کار خوند خبرې ترې نه راټولې کړم او د تاسو سره یې شریک کړم نو راحت صاحب د کلي مازدیګر کې ورته هرکلی وایم او سلامونه مې واخلې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه اول خو ستاسو چې دومره کړاو مو کو او پېښور ته راغلی او د باچا صاحب خصوصي مننه چې د باچا صاحب په وجه باندې نن دلته موږ موجود یو تاسو د ژوند خبره وکړه نو ژوند الحمدلله ښه روان دی اول په دوبۍ کې اوس دلته یم نو ستاسو غوندې یاران دوستان دي ښه خوشحاله یم بس راحت صاحب زموږ خو دغه لږه شان خپرونه وي د کلي مازدیګر نو هغه مسافر ملګري هغه وطنوال ملګري به م په هغه شیشه باندې ني نو څه نه څه ورته بل ډالۍ کړه صحیح یو غزل به درته ووایم غزل څه داسې دی چې د مینې په تکل کې سړی چرته رسي د مینې په تکل کې سړی چرته رسي تیاره لکه ځنګل کې سړی چرته رسي ښکلا تیاره رڼا بلا سیزونه پکې ښکاري ښکلا تیاره رڼا بلا سیزونه پکې ښکاري د پیغلې په اوربل کې سړی چرته رسي ښوونځي کې ستا دپاره ظالمانو چې پرې نه خوا ښوونځي کې ستا دپاره ظالمانو چې پرې نه خوا رڼا دغې منزل کې سړی چرته رسي پکار ده چې په سر کې مخنیوی د ګناه وشي ګنینو په دلدل کې سړی چرته رسي رکیب ته مو پام کړی پېښور ته پسې راغی په تمه د کابل کې سړی چرته رسي په ژوند کې خو راحت عجیبه خوبونه وینې چې خدای خبر اجل کې سړی چرته رسي چې خدای خبر اجل کې سړی چرته رسي یو بل مختصر غزل درته وایم چې که سوځم دومره ده چې څه ناڅه خو به بنا کم که سوځم دومره ده چې څه ناڅه خو به بنا کم زه خیر دی که زړون شومه ړانده خو به بنا کم وفا وي که جفا وي خیر دی ویدي خو کوئ وفا وي که جفا وي خیر دی ویدي خو کوئ که نور څه نه وي یاره نو دا زړه خو به بنا کم چې ستا د لاس دي وابچومه سترګو کې پخپله چې ستا د لاس دی وابچومه سترګو کې پخپله که سترګې مې بنا نه شوې رانجه خو به بنا کم په خوله به هېڅ څه نه وایم او سترګې به کړم پټې په خوله به هېڅ څه نه وایم او سترګې به کړم پټې زه مړ ښه یم خیر دی خو هغه خو به بنا کم په خوله به هېڅ څه نه وایم او سترګې به کړم پټې زه مړ ښه یم خیر دی خو هغه خو به بنا کم راحته که یې مړ کړم نو دومره خو به وشي پښتو به مې پوره شي پښتانه خو به بنا کم پښتانه خو به بنا کم ډېره مننه راحت صاحب ډېر ښکلې غزل
باچا صاحب نه به م کله ناکله د ستاسو غزلې اورېدی او باچا صاحب راته وایي چې راحت له کله لاړ شي نو هغه داسې په یو غزل په دوه غزلو باندې مه پرېږده څه تازه لیکلي وي نو هغه تازه لیکل ورته ډالۍ که باچا صاحب ته صحیح باچا صاحب ته خو اول سلامونه او دا غزل دې ورته ډالۍ وي چې ډغره که ډغره د زوال سره ډغره ډغره که ډغره د زوال سره ډغره ستا مینه داسې ده لکه دیوال سره ډغره زما معصومیت ستا فنکاري د خلکو سترګې زما معصومیت ستا فنکاري د خلکو سترګې دا داسې شوه چې خوري سړی کمال سره ډغره یو ورځ نه ده چې خلاص به شمه هیر به شي له مانه یو ورځ نه ده چې خلاص به شمه هیر به شي له مانه زما خوی اکثر د ځنې خال سره ډغره خبره یو ورځ نه ده چې خلاص به شمه هیر به شي له مانه زما خوی اکثر د ځنې خال سره ډغره خبره که د اصل وي کردار ته چرته ګورو خبره که د اصل وي کردار ته چرته ګورو زمونږ وي د نئی او د کولال سره ډغره خبره که د اصل وي کردار ته چرته ګورو زمونږ وي د نئی او د کولال سره ډغره دا دواړه سړی ورک کی دغه دواړه سړی خوار کی دا دواړه سړی ورک کی دغه دواړه سړی خوار کی جلال سره ډغره او جمال سره ډغره راحته گزاره کوه فتوه خپله سنبال کا د راحته گزاره کوه فتوه خپله سنبال کا مزه کوي ځواني ده سور او تال سره ډغره ډېر ښکلی راحت صاحب ګرانو ملګرو د راحت صاحب د هسته کلام نه بمبلا خوندونه اخیستي او خاص کر باچا او نیري صاحب ته یې ډالۍ کړلو او ملګرو د بل ملګري له تګه پورې خپل ملګري لال قلندر له اجازت ورکړې چې هر ځای یې الله مو هات ساته الله مو آباد ساته د لوی الله په امان